شیشه ورور چی شی و ده؟ دا چپلاکې کمک کړی و جومات سره ښه دوستانو جماعت سره د چپلکو کومک وسو نو کله کور یې ودان دا چپلاکې راوړې وې جومات یا الله مددگار شه وای کافره موسیقي د مقدس میدان کې غاپي ګډیږي دم په دم ورته ډمانې مسلمانې جاوید لالا دا واخله یو شعر ته ووایه وای کسي هغه کسي چې د یار په کسي 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 ورک دي شي هغه کسي چې بې د یار له کسي کسي وای د ثناالله جان همدرد یو دوه بیتونه دي وای سترګې مې کافرې ګناهګارې دي ماښامه وا د بنګو څه لوړې هوارې دي ماښامه مینوالو باشي کلي ته راورسېدلو دلته وطنوال دی خټکي ملګري دي راغلي دي دوستانو ته کومک ته نو دلته کارم کې موږ ورځ هم تېروو یو ویلاګ هم جوړوو یو نو دوه نو انشاءالله ملتیا وکړئ دلته وطني کیسې دي دا وینئ تاسې تاسې چې واورونو زردالو دي که توت دي زردالو دی لالا تو خدای تکشله زردالوانو دی بس ترشی دی دا سخت خوان کوي کنه راوله تیره که کنه تیره که بې سوره خو سکۍ دي ده تیره که دا چیرته وړی دا چیرته وړی ورور تیره که کنه لالا چې ودرې شانه زه دکه ورکړم منډه تیره سه کیا صحیح ده دا باغ وګورئ دی واړو خو بیا هم اوس ملګري وویلې خواږه دي ته یو دروش کوه څنګه دي ښه دي وطنوالو ملګري لګیا دي خټه کې خټه مو کله کړې ده کم نه ده کړې هغه د ځوانان لګیا دي ستړي مه سئ ښه یاستئ سخته خو به نه وي دا ورور اسانه ده اسانه ده دا پوستې راته چپه کړی و د جمهوریت د وخت پوستې چپه کړی و ښه اوس یې جوړوئ له خیره خدای دې هغو ته خیر نه ورکړي خدای تاسې توفیق درکړي دا کار خلاص کړي خیر اوسه آمین فارسی گپ میزنه چطور هستی برادر خیر و خیرت از کجا از کجا نمی‌رسی نمی‌جا خب خوب هستی پشتو را کم یاد داری نه کم میفهم خب چی کم میفهمی کم امروز صحبت کو سنگه قراری خیر و خیر کمش بلند گپ بزن تا جوړ یم ښه یم بس خټه کو خوندوره خټه اجي ته چی کې قربان قراری د خټه کې له خیره ښه څومره اوله تجربه دي د کدي مخکې دا کار کړی و نه دا اوله پیره ده ښه بېشک ښه یعنی وړکای ماشوم هم له ډاکټر شیشا پښتنه وکړه ښه ډیر وړکای ماشوم هم ما له پښتو وایي ښه بس الله دې ژوندی لره نن ټولې کیسې له تا سره دي تا سره پاته کیږو کیسې دي وطنوال دي نو دا ملګري لګیا دي مینوالو چې بیلداري وړه ورکړي وړه انډیا بیا نو په ژوند کې هم پښتو نه خرابېږي دا دغه نه خاطر دې ده چې پښتو کمبر ده بردار ای بیا څونه غټې کونډې د چورواچې یعنی غټه دروازه به ورته جوړه یعنی غټه دروازه به او دې لپاره اوښ چې ده هغه به ریبې دلته یو ملګری راغلی د ځوان طبیعت
خوش اخلاقه له هغه سره معرفي کوو ملتیا وکړئ. محمد جاوید باشنده ولایت میدانشار قریه سپیتاب مخکې له ډوډۍ نه وروسته له ډوډۍ. بېشکه وینئ جاوید الله ما تاسو ته مخکې وویلې چې هم مو خندوي هم مو خوشحاله کوي. نو جاوید الله نن ورځ تاسو سره یو کیسې دي انډیوالي کیسې دي د محبت کیسې دي. نو ګرځو په کلي کې میدان قربان دې تاسو انشاءالله زه مو خدمت کوم. انشاءالله موږ هم تاسو سره یو هر کله راسئ هر کله موږ خدمت کې هستو دې تاسو. کینه دلته بچای وچ کې بالغه به بیا ګپ اوس خلاصه کار دی بیا صحیح ده. شیرشاه ورور قربان دې سم چای ده ورور تو درګه چې د کار سره چای هم خانه وچ کو بیا مزه کوي و وطني سټایل وطني سټایل و کار کې چې چای نه بیا لاس می ډاک نه کار کنه مخ بیا زه در سره پیګم. دا ډاک می کړه. خیر اوسې ورور. دا د ورور بلال خانه خیر اوسې انجینر صاحب بلال دا موږ غره چای وچ کې. دوستانو وطن کې خوږې خوږې کیسې دي ملګري دي چیان دي خټې دي. نو ملتیا وکړئ نن کلی نن ژوند تاسې انشاءالله نورې ویډیوګانې هم جوړوو دلته یو چینل باید تعقیب کړي. شوه درې بای. انجینر صاحب دا د منګه دیوال په تیر نظام کې د جنگ کې چپه سوی و نو اوس نو الحمدلله قراري سوې ده. نو بیرته به له خیره سره جوړ کو. د باغ دیوال دا وړی ده پس د پسرلی ده میوې پخیږي. مینوالو دلته جومات شاوخوا ډېر ښایسته ځای ده. نو تاسې باندې وینو ملتیا وکړئ. شین فصل ده. دا باغ ده د مڼو. تاسې وګورئ هلته خو به څوک نه وي کورونه خو به نه وي. راځه ورې ورسو نو مینهوالو ملتیا وکړئ. دغه ځای در باندې وه. دا هم لکه کور و مخ اوس داسې کنډوالی خټې کورونه دي. نو اخري کې دغه وګورئ دلته مخکې کورونه دغسې. خدای دې وکړي چې دا ځای مو خوښ شوی ښه داسې سکون آرام شته به درځي غږ نشته. نو وځله دغه جین نو دوستانو دلته یو باغ ده. دلته اوس ورځو له خیره ملتیا وکړئ. دا حرکت دا کور مخ ته غوای تړلې ده د اخر یې ده. نو دا غوا ده. هغه خوسکی ده. خوسکی بس له خیره داسې ځو داسې به ولاړ شو. دا ځای هم داسې باندې ووینو وطن ده. نو وطن په لیدلو ارزي. دغه ده دا د مڼو باغ. دلته به هم راوګرځوم مخکې. دا ځای ده. شیرشاه ورور څه شی و ده؟ دا چپلاک یې کومک کړی و جومات سره. ښه دوستانو جومات سره د چپلکو کومک وسو. نو کله کور یې ودان دا چپلاک یې راوړی و جومات. د جاوید لالا په طرف باندې ستړی مه سې قربان.
انجینر صاحب سال دی د خیر خیره خسته سوی نه مصروفه خو ډېرې له خیره خلاصه دې کړه یاره ان شاء الله خلاصه ده یاره کاریګر سړی الله دې ژوندی لره بهترینه خټه پخسه وایه چې خوله دې ډاکه سي پخسه و زنده آباد پخسه دې خواته بس اوس لږ دا فیس معلوم سي دلته دې خواته ورځو شروع ښه نو دوستانو نن شروع جوړیږي پیاز خالي ورچولې درسم یې ګورم دوستانو غوښه ده غوښه دغه د اوبو ځای ته رالو اوبه را روانې دي. چی میگونی قربان؟ آو میگیری؟ خب گرفتی بخیر این کاریز از چی هستی؟ کدام ای آو جویه یا دریا میه از دریا میه؟ خب تا خاطر آلو واه سکوی تا پخته ولا خیره خلاص من نکړه نه یو شل مثلا ولا یو اندر وستر نه خو پاتې کمه پاته ده کما پاتې ډېر خوندور میوزیک ته نو یوري وای ملګری کار کې مصروفه دي دا میوزیک زدو دغه اوس ملګری تاسو ته در ښکارو څنګه لګیا دي یو ځل بیا شیرشاه بای مصروفیات زیاتې ورور ملګری څه اخلاص کې که ماشاءالله ملګری ډیر ښه روان دي اخلاص کې دا ماشاءالله دیواله تقریبا نو ورسوله دې باندې نیمای تر رسوله ده بختور سړی زده رقم ملګری دی الحمدلله و بيخي بختور او کامیاب اوسې ورور انډیوالانو څنګه سواستئ سره بیخي داسې دغه خټه پاتې دي لږ ستړي مې یاستئ یو دا کوټ پاتې دي یو دغه پاتې دي هغه لږ پاتې دي یو دغه خسته خو نه دا خلاص کله خیر سره خسته خو نه یاست نه شکر الحمدلله که خسته یاست یو غزل یو ټپه یو شعر به درته ووایم و ای دی غمونو سمندر غم په څو خرڅوي الله ژبه مې وچه کېږي نم په څو خرڅوي الله شعر ارشاد ارشاد ستا زهرجنو سترګو زه په زړه ویستلی یم سبحانه زړه مې بې دمه کېږي دم په څو خرڅوي الله الله زبردست خوندوره شاعري د جناب جاوید لالا طرف جاوید لالا شعر ستاسې فکر کنم اورېدلی وي ډېر خوندور شعر و ما ته خپله خوند راکړو تاسې کومه غزل شعر ټپه یاره ټوکه جاوید لالا په ګونډو سي ورته کمه پاته ده ترې ورځې پاته ده خلاص سره زه به یو چستان تا ته درته وایم ته به جواب د خپله راکړې ښه ته جواب چارجوابه یې کوې څه رقم یې کوې زه به یو پوښتنه له تا وکړم ته به یې د خپله جواب ما ته راکړې بیا به ته له ما وکړې زه به یې جواب درکړم بس قربان دي سم ووایه کومه پوښتنه کې جاوید لالا خلاص مو کو له خیره خلاص مو کو کامیاب اوسئ انشاءالله چکر وهو ځو چیرې ځو ډوډۍ خورو بیا ځو ټول کاندار په موټرسایکل باندې پښتنه وکړه چې نو کومه پاتې ده ښه شاقوبات وایي دا داسې شروع ده ان شاء الله سرخان کینی دا برابروي کینی لکه شوروا ته دې چا زړه ونیسي خیر ده جوړه به کی ورته جوړه به دا شوقي ویډیو راواله کدار خانه صبر لالا واشه څه وخت اچوي ورور غوښه به پس ته واچوم دا پرې واچوم ماشي بیا دا غوښه لري په هغه جوړ خالي کتل کې هغه ګرم کچالو دی الو خیره میدانی دوغ دی لالا نوشی جان
نوش جان دې تاسو دوستانو جوړ خالي دوستانو دي ټولو د نوشیجان سي راځه اوبه ته مه ګوره سیخ ګوره سیخ راځه راځه صاحب راځه دار کوه